د ودانیزو ماشینونو غږونه د کارګرانو خوځښت او د پروژې د چټک پرمختګ صحنې د دې څرګندونه کوي چې کندوز ښار د مثبت اقتصادي بدلون په درشل کې ده. دا د کندوز سپین زر اماراتي شرکت پر ځمکه تطبیق کېدونکې پرمختیایي پروژه ده. دغه ستره پروژه د کندوز په لویدیځه برخه کې پر هغه اماراتي ځمکه پلي کېږي چې له لسیزو راهیسې ترې هغه ډول ګټه نه اخیستل کېده څومره یې چې اړتیا وه، خو اوس پکې د ښه راتلونکي نښې له ورایه ښکاري. له دې سره هممهاله د سپین زر اماراتي شرکت مسؤلین وایي اوس مهال د دغې سرې پروژې چارې چې شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ لګښت پرې راځي په لوړ معیار او ښه کیفیت جریان لري او د کارونو له تکمیل وروسته به کندوز کې لوی اقتصادي بدلون رامنځته شي. 15 شریبه ځمکه باندې تر 3000 هټیو آبادیږي چې د پاسه 2 میلیارده افغانۍ په هغه باندې سرمایه‌ګذاري شوې، چې کې دواو مارکیټ، د سولرو مارکیټ، تعمیراتي موادو مارکیټ، د ارتزاقي موادو مارکیټ، همدا ډول د پوښاک او رخت فروشي او بېلابېل مارکیټونه په نظر کې نیول شوي دي. د دغه مارکیټونو په فعالولو سره به انشاءالله په کندوز کې یو ستر اقتصادي بدلون او د دې ترڅنګ د خلکو لپاره هغه ستونزې چې پخوا په ښار کې درلودلې هغه به ورسره حل شي او دلته په تقریبا تر 10,000 نفر په کار باندې بوخت شي. نو دا چې موږ راغلي یو دغه ګام مو اخیستی دی او دولت ته زموږ ملاتړ دی، موږ ورڅخه مننه کوو او انشاءالله پلانونه دغه دی چې په راتلونکي کې د دې پروژې ترڅنګ نورې غټې پروژې وکاروو په افغانستان کې. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمېر سوداګر دغه پروژه د سوداګرۍ پرمختګ لپاره حیاتي بولي. دوی خوښ دي چې اسلامي امارات د ښار د لویوالي او ودې په برخه کې هڅې کوي. ټولو قندوزیان ورته ډېر خوشحاله دي او همدغه د 50 کاله نه چې ډېر کلونه خلک په دې تمه و چې کندوز کې ماسټر پلان تطبیق شي او دغه خپله د ماسټر پلان یوه برخه ده. هغه افغانان چې په خارج کې اوسیږي او سرمایداره دي را دي شي افغانستان کې د سرمایه ګذاري وکړي، سر او مال ټول په امن کې دی. یقین په خدای وکړه چې یعنی زه نورو ملکونو ته هم ځم، کوم امنیت چې زه اوس فیل حالي نه ما یعنی زمونږ په همسایه ملکونو کې نشته تجارانو دپاره. بل خو هم خلک هم خوښ دي چې دغه ولایت د رغونې پر لور روان دی. دوی وایي دا ډول پروژې د خلکو ژوند ته نوی امید او خوښي وربخي. ما شاهد هستیم که در دوره گذشته چنین پیشرفتی در قندوز نبوده، خصوصا بجز قندوز، تخار، بدخشان یا دیگر ولایت‌ها چنین شرکت‌هایی به فعالیت شروع نکرده بوده و کار نکرده بوده. فعلا ما بسیار خوشحال هستیم که در سطح قندوز چنین پروژه‌ای به کار شروع کرده و فعالیت خوبی داره و بسیار احساس خوشحالی داریم که با پیشرفت وطن و ترقی وطن این چنین پروژه روی دست گرفته شده و فعلا ادامه داره. د یادونې وړ ده چې په دغه پروژه کې لسګونه ودانیزې او سوداګریزې ودانۍ، زرګونه هټۍ، پراخ سړکونه، شنې سیمې او د ځینو نورو عامه ځایونو جوړول شامل دي چې موخه یې د ښار د اقتصادي خوځښت پیاوړتیا او خلکو لپاره د کار زمینې برابرول دي.